د ټول ملک ترڅنګ په قبایلي ضلع مومند کې هم د پولیو د مخنیوي لپاره مهم شروع دی. په دې مهم کې به په ضلع مومند کې د 15 کالو نه کم د 1,10,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو نه د بچ کولو لپاره څاڅکي ورکولی شي. د پولیو مهم باقاعده افتتاح د اګست په 22 نیټه په ډي سي آفیس کې وشوه چې پکې ډیپټي کمشنر مومند عارف الله اعوان او ډسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر رفیق حیات سره قومي مشرانو ګډون وکړ. د پولیو مهم د کامیابۍ لپاره په ټوله ضلع کې د سکیورټي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. زموږ مومند کې پولیو کمپین چې دی بلکې په ټولو صوبه کې دا د 22 تاریخ نه ول او د 28 اګست پورې دی 15 ورځې کمپین دی. په دې کې زموږ سره چې کوم ټارګټ دی هغه زموږ 1,10,325 ماشومان دي چې کوم 15 کلن یا د 15 کلن نه کم دغه عمر دی. د دې لپاره چې موږ کوم ټیمونه دي نو زموږ ټیمونه بیا درې قسمي کنه. یو خو هغه ټیم چې کوم کور په کور باندې زی ډور ټو ډور زی هغه زموږ سره 396 ټیمز دي. بیا زموږ شپږ ټیمونه دي سي دي چې هغه په فکس سنټر باندې ناشتي مطلب زموږ بي ایچ یو د ار ایچ سی دی یا ډیسپنسری د هلته ناشتي او یو لس ټیمونه زموږ د سي دي چې کوم په ترانزیت باندې مطلب په پاټکو باندې ولاړی یا په نورو داخلي او خارجي لارو باندې ولاړی او گاډي ګوري یا چې کوم پیاده خلک تیریږي هغه ګوري چې کوم ماشومان پکې دي 15 کلونو کم چې هغه ته پولیو دا ویکسین وکي. نو زما بیا هم دغه خاص دی چې په دې کې تاسو انکار مکوئ او خپل ماشومان زموږ ټیمونو ته راوباسئ د هغو سره مرسته کوئ چې پر وخت ورته دا ویکسین وشي او د دې موذي مرض نه موږ د خپل ماشومان بچ کړو. ډسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر رفیق حیات په مومند قام باندې غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې ضرور ورکړي چې دا رنګ د هغوی ماشومان د ټول عمر د معذورۍ نه بچي او زموږ د دې سیمې او د ټول ملک نه د پولیو ناروغي ختم شي. سمی مومند، وحدت نیوز، غلنۍ، ضلع مومند.